دا د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ د لبنان سیمه ده، کوم ځای کې چې د یوې رغنیزې پروژې چارې د مسؤلینو لخوا پیلیږي. د تازه رغېدونکي کانال او استنادي دیوال پروژې مالي لګښت چې $110,000 ښودل شوی د ملګرو ملتونو د خوړو او درملو یا FAO لخوا ورکول کیږي. 250 متره شاوخوا دا دیوال ولکېږي، استنادي دیوال ورته د دې ترڅنګ 3-4-5 پلچکانو سیفون همدا رقم دغه دیوالونه دي. تقریبا د دې کانال پر رغولو سره به 2,500-3,000 هکتاره مځکه به خړوبېږي. موږ په ولسوالۍ کې داسې ولې نور هم ډېرې خرابې شوي، که په دې کې زموږ سره همکاري وشي، کومک وشي، نو دا به د دې ولس لپاره یوه اسانتیا وي او د ولس و مشکلاتو ته به لاسرسی. ورته مهال سیموال خوشحاله دي چې سیمې کې رغنیزې چارې پیلیږي. وایي د یاد کانال په بشپړولو سره به یې سلګونه جریبه ځمکې خړوبې او د استنادي دیوال له برکته به یې ځمکې د سیلاب له وړلو وژغورل شي. 10,000 کوره په دې سره د چشانګو مثال دغه د کښتو د حیوانانو د انسانانو د ټولو دغه د استفاده د دغه ولې سره موږ ډېر خوشحاله یو، ټول ولسونه خوشحاله دي چې دغه کارګر دومره دپاره سویل کې پروت روزګان چې سبا 90% خلک یې په کرکیلې بوخت دي، د دا ډول پروژو اړتیا خورا زیاته بلل کیږي.